اوس ته غواړې په دې پوه شې چې غوره عادتونه څرنګه رامنځته کیږي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د غوره عادتونو د رامنځته کولو راز وړاندې کړم. تاسو به کله موټر چلولی وي. کله چې تاسو موټر چلوئ په لومړي سر کې تاسو ته ډېره ستونزمنه وي کله چې تاسو موټر زده کوئ. یعنې کله چې تاسو ګیر تبدیلوئ تاسو څخه کله چې هیر شوی وي. کله چې تاسو ریز ورکوئ موټر ته په یوازې دې چې تاسو ریز ورکړئ تاسو په بریک باندې پښه نیولې وي. یعنې تاسو ته ډېره ستونزمنه وي چې تاسو موټر مخته بوځئ. او کله چې تاسو موټر ډېر وچلوئ تاسو په عادت باندې تبدیل شي. دغه عادت تاسو ناخبره ضمیر ته انتقال شي. بیا تاسو ته موټرواني ډېره ساده وي. یعنې تاسو هیڅ فکر نه وي چې ګیر تبدیلوئ. هیڅ فکر نه کوئ چې تاسو بریک نیسئ یا ریز ورکوئ. یعنې دا تاسو یو عادت ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې کله چې تاسو وغواړئ نوي عادتونه رامنځته کړئ، ښه عادتونه رامنځته کړئ، هغه باید تاسو تمرین کړئ. بریا په بعضې کتابونو کې دا څه راغلی دی چې د بعضې کسان 21 ورځې کله چې یو عادت تمرین کړي هغه بیا ناخبره ضمیر ته ځي. بعضې کسان وایي چې 40 ورځې، بعضې کسان وایي چې 2 میاشتې. نو دا تاسو په تمرین پورې اړه لري. کله چې تاسو یو عادت نوی رامنځته کوئ چې تاسو هر څومره ډېر تمرین وکړئ بیا هغه عادت تاسو نه هیریږي او هغه تاسو ناخبره ضمیر ته انتقالیږي. یعنې که چیرې تاسو د مطالعې عادت غواړئ زده کړئ تاسو دا تمرین کړئ. هر ورځ 2 ساعته 3 ساعته مطالعه وکړه. که چیرې ته غواړې ورزش وکړې، یو صحتمند کس واوسې، ته دا تمرین وکړه هره ورځ تر څو تا یو عادت شي. که چیرې غواړې تمرکز عادت رامنځته کړې هر ورځ تمرکز وکړه په یو کار باندې تر څو دا تا عادت شي. هر طرف ته تا انرژي لاړه نه شي، تمرکز حواس د هر لوري ته لاړ نه شي، په خپل ژوند کې لاسته راوړنې ولرې. نو په خپل ژوند کې د عادتونو د رامنځته کولو طلایي راز دا دی چې هغه باید تاسو تمرین کړئ.